ملګرو اوس راځو پر چې خبرې کوو. جیم دی، که دلته دوه ټکي نور ورکو څه ترې جوړ سو؟ چې لیکو، واو لیکو او کاپ لیکو. چې واو سره یو ځای کیږي، کاپ یې څنګ ته راځي، څه ترې جوړ سو؟ چوک. اوس که له چوک نه چوکۍ جوړوو، دا یې دلته راوړو، د کاپ سره دا شی یو ځای کیږي، څه ترې جوړیږي؟ چوکۍ. خو دا به تاسو ورسره یو ځای کوئ. او که د هې ورکو دلته د کاپ سره، بیا څه ترې جوړیږي؟ چوکه. څوک چې خټګر وي، کاریګر وي، دا ودانۍ جوړوي، که چوکه نه پېژنئ بیا له هغه نه تپوس وکئ، وایي چوکه م ورکړه. چې رې ګاپ. چیرې بیا هم ګډ راځي او ګاپ یې څنګ کې لیکل کېږي، چرګ. خو که له چرګ نه چرګه جوړوو بیا څه کوو؟ تاسو به د ګاپ سره دا شی هې یو ځای کړئ، څه به ترې جوړ سي؟ چرګه. او که چرګۍ ترې جوړوئ، د ګاپ سره به داسې یې یو ځای کړئ، څه به ترې جوړ سي؟ چرګۍ. چرګۍ ځینې خلک نغري ته وایي، متل هم د وایي زړه ناسته د چرګۍ ته څوک نه پرېږدي شیطانۍ ته. که واړه نه پرېږدي شیطانۍ ته، یا ماشومان نه پرېږدي شیطانۍ ته. دغسې یو د ماشومانو سندره یې بولئ، هر څه یې بولئ، شته ده. که چې ولیکو او لام ولیکو، څه به ترې جوړ سي؟ دا شی چل. خو که چل سره داسې یې ولیکو، یعنې لام سره یې دا شی څنګ کې راسي، څه ترې جوړیږي؟ چلي. کوم کس چې چل کوي. ګورئ دغه ټولې خبرې چې ما وکړې، تاسو یې در سره تمرین کړئ او دغه کلمې در سره جوړې کړئ. که دا ویډیو لړۍ درته سخته ښکاري، دې نه مخکې موږ یوه بله ویډیو لړۍ لرله، پښتو اسان لیک لوست، نو همغه یو ځل وڅارئ، یعنې ټولې ویډیوګانې یې وګورئ، درس ترې زده کړئ، بیا وروسته دې لړۍ ته راسئ. درس په چرګه لرو. چرګه. ګورئ چرګو، چرګ. خو که دلته هې ورکړې، څه ترې جوړیږي؟ چرګه. دوران. چرګه لري. د هغه چرګه هګۍ کوي. اریا او هګۍ خوري. شاباس. ګورئ چرګه، چیرې ګاپ هې چرګه. دوران چرګه لري. دوران په ځای ویلی سي سمون چرګه لري، د سمون نوم ولیکه. د هغه چرګه هګۍ کوي. د هغه په ځای که دا لرې کې زموږ ولیکې، زې میم واو ګې، زموږ چرګه هګۍ کوي. ګوره جمله په یو کلمې سره بدله سوه. اریا هګۍ خوري. د اریا په ځای لیکلی سي سمون هګۍ خوري، یا ولیکه دوی هګۍ خوري. او که وایې چې موږ هګۍ خورو، بیا د یې په ځای څه راځي؟ واو راځي، یعنې یې لرې کېږي، واو یې په ځای راځي، بیا خوره ترې جوړیږي. چرګه. دوران چرګه لري. د هغه چرګه هګۍ کوي. آریا هګۍ خوري. او که وایې زه هګۍ خورم، بیا به څه وایې؟ دلته به زې هې ولیکې، زه هګۍ. خې واورې به وي، د یې په ځای به څه راسي؟ میم. زه هګۍ خورم.
که وایې موږ هګۍ خورو بیا به د آریا په ځای موږ راسي هګۍ شته دي خورو کې به د یې په ځای څه شی راسي واو وایه شاباس آریا وایي سمون چرګه خوري او زه هګۍ خورم پښتو لرنینګ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه خوښه کړئ دا هم زما فیسبوک دی او دا هم زما ټویټر دی الله مو عمل شه